علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې وئ. نن در سره ویډیو کې وګورئ چې آیا د مردان سره تعلق لرونکي کامران په څه وجه قتل شو او ویلې قتل شو او دا چا قتل کو او د ګناه څه وه. نو مکمل معلومات حاصلولو دپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو د سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنه حاصل کړئ. نن ویډیو کې موږ تاسو ته ښیو چې آیا د مردان سره چې کوم هلک تعلق لري کامران دا ویلې شهید شو او په څه وجه باندې شهید کړلی شو او دا چا شهید کړلی و او دوی والا حقیقت وجه څه وه. راځئ چې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کوم نوې ویډیو راځي هغه تاسو ته زر تر زره در راسي. مینوالو، د مردان سره تعلق لرونکی کامران چې کوم د 12 جماعت طالب علم و هغه ډېر بې دردۍ سره قتل شو. د هغه دا قتل اصل وجه دا وه چې هغه یو جینۍ قتل کو چې کومې سره د هغه تعلقات وو. هغه جینۍ وایي چې ما ته به کور ته تلل راتلل او دې وجې نه د کامران د وجې نه زما باندې د کور ټول خلک خبر شو او د جینۍ په د خپلو خبرو کې وایي چې ما دا هلک ته کامران ته څو ځله وایي چې آیا ما پسې کور ته مه راځه او زما پسې کالونه هم مه کوه ځکه چې زموږ د کور خلک ډېر سخت دي او څه قسم ضرر در ورسوي. خو د کامران هلک بالکل نه منې کېدو چې د هغې د وجې ما خپله په ده باندې حمله وکړه او حملې د وجې دا بچ شو. خو بیا څو ورځې پس زما تماچه راواخیسته او ده باندې مې اټیک وکړو چې کوم کې دا ما وویشتو او بیا زه ده نه لاړم کور ته او د دې نه بعد د ده والا دا دې نه بعد وفات شو. نو د جینۍ وایي چې دا ده ته ما څو ځلې وویل چې ته داسې مه راځه او ما ته کالونه مه کوه، خو دا منې کېدو نه د هغې نه بعد ما دا قدم واخیستو چې دا مې وفات کړو او قتل مې کړو. دا مې وایي چې زما سره بله لار نه وه چې ما اختیار کړي وای. نو دې نه بعد دا ما قتل کو کامران هلک. زموږ نورې ویډیوګانو دپاره چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې زموږ کوم نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. والسلام.